اهل بیت صرف دا خبره زه ته کوم دي ټولو ته پته اهل بیت صرف زه دا نه شم ویلی اهل بیت مو دي اهل بیت بالکل د مون نه دي اهل بیت هغه انسان دي څه په آکی وي کنه آکی وي او اهل بیت خو داسې دی کنه څه اهل بیت یو داسې نوم دی څه امام حسین نسیم علی سي قربان دي علم ولا کلم دومره علم ولا کلم اسکول مې نه دی ویلی د پوسو یوه خبره د زړه سره دا د خبره وکړله چې موږ او د ما په کور کې د رسول الله د صحابه او توهین نه کیږي کنه داسې دی وویل کنه بالکل مو کله زه خپل اور که سوال وکړو زه خبره مخکې بوزو هو یا کی اوس ګوره نسیم علي صاحب دا قرآني اهل بیت او نبوي اهل بیت د دې خبره منل پکار دي او که خبره منل پرې ښودل پکار دي څه شي خبره د اهل بیتو چې کله امام علي امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام باقر دا امامان سي و خبره راته وکړي چې دا کار وکړي موږ تاسې بې کوو که بې نه کوو بالکل کومه خاطغوي بالکل منو ولی نه منو خیر وسی دا پرون محرم تیر شول د محرم لسم تاریخ تازان ووهل زه په خپله بالکل زه دغه په میډیا وایم کسه زما ایډي کومه دی دا مې ریل ایډي دی صرف پټومه یې چې دا لګولی ما ریل ایډي دی زه الحمدلله زه بالکل زه شیا منظر سره تعلق ساتم زه په خپله زنجیرم وایم زنجیر کوم دی زنجیر پوښتنه درنه کړې ده او کمیډي امام دی خبري جواب درنه وغوښتل زه د تا له پروفایل سره کار نه لرم زه د تا له ریل اډیو لکه مسلې اډي سره کار نه لرم زه درته وایم چې پرون لسم دی محرم و په دې ورځې تا ځان ووهل که دې ونه وهل وهلی مې دی بیا الحمدلله بالکل امام حسین غم کې غمجني آفرین اوس چې څوک د امام حسین علیه السلام خبره نه مني هغه د اهل بیت منونکی ده که نه ده شابس ګوره په خپله خوله د نسیم جانه وویل ته خپله امام حسین اهل بیت نه منې اوس که مې د امام حسین علیه السلام په صراحت سره خبره درته وښودله چې امام حسین علیه السلام موږ تاسو ته قسم راکوي قسم چې دا د جاهلیت د وخت رسم رواج مه کوئ ماتم مه کوئ سینه مه وهئ زنځیر مه وهئ تورې جامې مه اغوندئ چغې و بغارې و ماتمونه مه کوئ الله اکبر ونسیم علی جانه ما او تاسو خو د اهل بیتو منل پکار دي د موږ د ځانونه ترې قربان وي تر اهل بیتو اوس ته په خپله خلو اقرار کوي چې ما ځان ووهل امام علي درته وایي دا کار مه کوه امام حسن درته وایي دا کار مه کوه امام حسین درته وایي دا کار مه کوه خو په کار خو دا داسې قانون ما ته باید د اهل بیتو خبره ومنو صحیح ده تا خولې کې خبره دی تا خبره خلم خو د تا اهل سنت کې یو چې یو غټ علیمان شته کنه څه ډېر غټ علیمان دي او سپورټ یې دومره دی کنه سپورټ یې ښه کافي سپورټ ده هم تا افغانستان کې هم پاکستان کې تقریبا نورو ملکو کې سعودي کې ته ډېرو داسې ملکونو کې د اهل سنت غټ علیمان شته دي سپورټ یې ښه غټ مکم تقریبا سپورټ یې شته دی کنه ښه آیا دا یو مثال داسې خو نه دی کنه ټول خو یو شانته نه دی کنه ټول یو شانته علیمان نه دي دي کې خام شته نه خام شته دي کې دا حکوم نه خام دي پاکستان کې زه په خپله ازا ورکزی چرسیز تعلق ساتم په خپله ماته رو څه ډېر داسې علیمان شته څخه بالکل یو وړه ماشوم ته هم پته لګېږي څه آیا دا خبره یې بالکل غلطه وکړه ناجایزه یې وکړه 100% یې غلطه وکړه هغسې کوم خل دي هغه یې ورسه مني آیا دا ولې دا ته سنیګرې کې دا ولې داسې کېږي مثال هغه باندې عمل هم کېږي زه تا نه پوښتنه یو کوم یو منټ خبره مې لږه سترېږي دمکی کېږي په محرم کې بار داسې دمکی شوي دی زه خپله ورکزی جنسي تعلق ساتم که نه ما په خپل وطن کې شوي دی دمکه ډېرې داسې شوي دي خو په پاړه چینار کې داسې کېږي ډېرو ځایونو کې کېږي آیا دا شیا ولې داسې نه کوي مثال تاسو سنیګرې سره که نه مسجد کې یا څه خو مو ایمان داسې دی که نه که مسجد چې موږ کوو د خدای او رسول دغه دی که نه عبادت به کېږي مو الحمدلله ښه په کلاکې سې منو او دا مثال نسیملی بلې خوا لاړې سنت نه یو نیم کېږي ملیانو نسیملی خپلې پوښتنې ته راسه ته بلې خوا لاړې ته څه شي د سر نسیم علي جان
د ما ته خبره د ملایانو خبره منل یا د ملایانو په خبره پسې تلل مو نه ده کړې، تر اوسه هغه ځای ته نه یې تللو. نسیم علي جان زه اهل بیت درته ښیم، ما درته ویل چې اهل بیت یوه خبره کړې وي، ما ته د اهل بیت هغه خبره به منو که بې نه منو؟ تا ویل بالکل بې منو. د تا کومه خبره وکړه ما ولا وره، د تا کومه خبره وکړه چې اهل بیت کومې خبرې مثال کړي دي دا منل یا نه منل؟ د تا صحابو په باره ما دا کومه مثال ما درکړه چې یاره تا ملیان دي مثال داسې د مکې کې څه کې آیا د صحابو داسې کړي دي؟ زه تا نه یو تپوس کوم د دماکو باندې د ما کار څه شی د څوک چې دماکي کوي هغه د دماکو له ول نه پوښتنه وکړي. ما او تا دلته په اهل بیتو خبره ده. آفرین دا غشه کته یو دته میسج ما ولا وره یو ده کته یو دته میسج لکه د لیو چې ته کوم نسیم علي یو سوال واورو. نسیم جان ته وایې چې د مو په جلوس کې، د مو په ماتم کې، د مو په پلاني ځای کې ودرې د موږ لایف بیا ولاړ ده. اواز مې ستا در سره محترم اواز هم شته دی. نسیم علي ته وایې چې د موږ په ماتم او حسینیاتو جلوسونو وغیره وغیره په محرم کې په دې کې ماتم دغه سوي دي دماکي سوي دي. اوس زه درته وایم چې د تا امام وایي چې دا کارونه مه کوئ دا ناروا دي، چې جلوس مه کوه، سینه مه وه، ماتم مکوه، چیغې بغارې پر یادونه مه وهه وغیره وغیره. د امام دا خبره منل پکار ده که پکار نه ده؟ آیا امام رښتیا وایي او چې که ته کوم عمل کوي ته رښتیا عمل کوي؟ ما ولا تو بالکل زه تو خبرې جواب ته بالکل بیا هم رسم و در کوم بیم انشاءالله. تو ما ته دې خبرې جواب لکه ته ما نه دې خبرې جواب وغوښتې چې یاره آیا تاسو امام علي داسې کړي مثال تاسو ته دا منع کړي دي چې یاره ځان به نه وهي ماتم به نه کوي یو شی بل شی که نه ته ما ته وخیل آیا د تا ته ما کوم څه ویلو دي مطلب مونده و درو خبره ملینی ستره نه که ما مطلب بنده و سایا تاسو ته صحابه انده خیلی دي صحابه خو الحمدلله غوله دغه مو پړاو کړي زه نه لري مثال د کومې اهل سنت ولا الجماعت نه در سره غږېږم او انسانه څوک چې د اسلام خلاف هر عمل کوي هغه مردود ده. آفرین دغه شی میسج دغه جواب ته مې پرېږده. اوس زه د ما خبره داسې په خلاصو غوږونو واوره، څوک چې د قرآن د صحابو د دین خلاف عمل کوي هغه مردود ده او ناروا ده او حرام ده. اوس چې ته د اهل بیتو کوم اعمال کوي، جلوس کوي، ماتم کوي، سینه وهي، زنځیر وهي، دا حرام ده که نه ده؟ ولې حرام دي؟ څه یو دغه خو یې راته وښیه څه ټیک ته تا ویله که نه چې امام علي دا منع کړي دي. آیا څنګه ما ته دا قرآن کریم منې دي نسیم علي جانه؟ دا قرآن کریم منم الحمدلله. ولې نه منم؟ د دې قرآن کریم د سورة الممتحنه 12 نمبر آیات راسه چې اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره له امام صادق علیه السلام نه درته وښیم. بیا خو بیا منې، بیا خو به دا کوم کارونه چې تاسې کوئ بیا خو به وایي چې بیا یې نه کوم په راتلونکي کال کې الله مې دې له دې عذابه وساتي. ښه اوس وګوره په دې ځای کې مسلمانانو غوږ سي او عام وشیو دغسې علمي بحث وکړي. په خدای قسم دی خیر اراده درته لرو، په الله قسم دی خیر اراده درته لرو، که د چا پروام لرو او یا د چا په قصه کې میو، خو د خیر اراده درته لرو. قدرمندو دوستانو، او دلته د ما دا بل اکاونټ هم نه خلاصي خیزه خیر زه دا به راواخلم. دوستانو دا اوس بد نه ده، تر اوسه پورې کنځل ونه کړل سړی بد نه دی. هو الله دې توفیق ورکړي چې حقایق واوري. دوستانو دا اسکرین چې زه اوس ښکاره کوم دا لایف خرابېږي، ورته متوجي سي که کله وخت کې لایف بند کېدو بیا ما ته ووایسته. ګوره دا د تا کتاب د مرآت العقول وینې نسیم علي صاحب؟ نسیم علي مایک د خلاص نسیم علي صاحب دا وینم بس ما خپل میک بند کړی دی، زه تاسو ولا دغه دا علامه مجلسی ده، شلم جلد 358 صفحه ده، شلم جلد 358 صفحه ده. دا څوم لمبر روایت ده؟ 5 لمبر روایت ده.
دا پنځم لمبر روایت دی امداد الحديث الخامس موثق او حسن صحیح روایتم د بیا داسې ونه وای دي تا محدث ملا وای چې دا روایت صحیح ده عن ابي عبد الله عليه السلام امام صادق عليه السلام خو بمنی د زړه سره نسیم صاحب مایک ولو جواب لما سره مایک دی خلاص کړه ما سره خبري کوه مایک دی ما بندوه ابي عبد الله عليه السلام څوک ده امام صادق عليه السلام ده کنه ده او دی امام صادق عليه السلام وای کله چې مکه المکرمه فتح شوه نبی علیه السلام له سړو سره بیعت وکړ بیا وروسته ښځې راغللې چې بیعت ورسره وکړي نو الله جل وعلا دا آیات را نازل کړل یا ایها النبي اذا جاءك المؤمنات ګوره د آیات تفسیر د قرآن کریم وایي دغه ځای ته وګوره ولا يعصينك في معروف دا فی معروف لفظ مه هېروه نو دلته وایي چې کله دا آیات را نازل سو فقالت دا فقالت ګوري زه بلې صفحې ته ځم دا 358 صفحه ده بعدي 309 صفحې ته راغلو اوس وګوره فقالت هند چې کله اسلام قبول کړل ام حکیم دې دواړو زنانو چې نورې زنانه هم ورسره وې یا رسول الله ما ذلك المعروف په آیات شریف کې دی ولا یعصینک فی معروف ولیدل که دی ونه لیدل آیات شریف کې دی ولیدل که دی ونه لیدل معروف ويا رسول الله دا خزي ورتوي ويا رسول الله ما ذلك المعروف دا معروف وای څه شی ده الذي امرنا الله الا نعصيك فيه چې په هغه باندې موږ ته الله امر کړی چې تا مخالفت به نه کوو پکې قال څوک ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي قال رسول الله لا تلطمن خدا غمبرې به نه وهې غمبرې خو به پیژنې که نه پیژنې نسیم علي جان ولا تخمشن وجها مخ به نه خمچي کوې ولا تنتفن شعرا ویښتان به نش کوې نه بې به بروې ولا تشققن جیبا ګریوان به نش کوې تاسې کمیسونه هم باسئ متاسفانه رسول الله وایي کمیس به نش کوې ګریوان به نشلوې ولا تسودن ثوبا تورې جامې به هم نه اغوندې ولا تدعين بويل او پریادون او چغي او بغاري بم نه کوي کای چیرې دا خبري در سره ومنلې الله ورته وایي فبايعهن رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دې زنانه و دا خبري ور سره ومنلې چې تاسو به په مړي باندې ماتم ل درې ورځې بعد نه کوي توري جامې بنا غوندي مخ بنه وهي مخ بنش کوي وختان بنش کوي ګریوان بنش لوي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فبايعهن على هذا بیا نبی علیه السلام بیعت ورسره وکړ دا یو خبر راځم مسبل زایته امام زین العابدین علیه السلام لخپل پلارجان امام حسین علیه السلام نه څه وایي د کربلا په میدان کې څه وایي ګوره کانه تا وویل چې زه سینم وهمه او زه ځانم وهمه او ما وی الحمدلله دا کار وکړل قال صادق علیه السلام ګوره الخصال للصدوق دا د تا د شیخ صدوق کتاب ده 601 صفحه ده 601 صفحه ده د کتاب نوم ده الخصال للصدوق قال الصادق عليه السلام امام صادق عليه السلام وی من ضرب يده على فخذه چا چې خپل لاس په ورانه باندې ووهل د مصیبت په وخت کې د ټول اعمال تباه او برباد شو دا امام صادق علیه السلام وایي اوس راځو یو د امام زین العابدین علیه السلام امام زین العابدین علیه السلام حسین علیه السلام نه روایت کی وای حسین علیه السلام خپل خور زینب علیه السلام ته ویل یا اخته ای خور جانی اقسمتی علیکی فابری قسمی ما تا ته قسم در کړی دی ما په قسم وفا وکړه خپل خورجانی ته زینب ته حسین علیه السلام په کربلا کې وصیت کوي لا تشقي علی جیبا فما بګریوان او جامې نشلوي ولا تخمشي علی وجهها مخ بنوه مخ بنخمچ کوي ولا تدعي علی بالويل والثبور اذا هلكت او تو بچغي او پر یادونه ماتمونه بنه کوي او بغاری بنوه کله چې زه شهید سم مستدرک الوسائل اول جیل یو سلو څلور څلوېښتمه صفحه دا د امام حسین علیه السلام خبره ده
تاسي وسوګوري امدا بحار الانوار دی بل کتاب ده بحار الانوار پدې کې عن ابي عبد الله عليه السلام امام صادق عليه السلام وای درې شیان دي چې زوای نه يم خبر چې کوم یو ډیر لوی عظیم جرم لري ډیر لوی جرم ده چې په هغه کې یو دا چې د مصیبت په وخت کې خپل ورون او سینا او ځان وهي په هغه دریو کې چې ډیر د جرم شیان دي چې هغه د مصیبت نو د کمنټ ورته لګ سیخ شي نه کمنټ غلط کمنټ کلمه کوي مخبل لکه ځنی غنوي په کار لون د کمنټ ولته بالکل غلط کمنټ نه دا کمنټونه غلط کمنټونه مکوي د خدای خاطر غلط کمنټونه قسم په خدای هر قسم کمنټ جواب ورکوي هر قسم هغه قرار سره ورته دوستانو یو قسم نسیم علي نسیم علي څوک چې بد کمنټ درته کړی دا دی هغه پر ځای زه بخنه غواړم درنه دی هغه پر ځای زه بخنه درنه غواړم دغه بی غیرت بوزدل مسلمانان دي سیما مجبور کوي چې زه تاسو بخنه غواړم د خپل دین سړی زمين دي دوی کې دي سړی زمين خبره کثیر کنده تو ولا تو وسکینه کی غلطه خبره مکوي اوس ګوره حسین نسیم علي لازم ما تخپل مجلس ته کمنټونو ته مګور دا دومره د امامانو خبرې له قران کریم درته ثابت کړه چې دا کارونه ناروا دي لفاطمه رضی الله عنها وسمي مخکې پراته د کې فاطمه رضی الله عنها روایتونه غوړي لغینه درته ثابتوم دا نور امامانو له ټولو می درته ثابت کړه وس د دې اهل بیتو په خبره عمل کول پکار دي کې مخالفت کول پکار دي او خبره ټوله صحیح ده خود ته دې کنه د کته کومه خبره کوي کنه د څنګه د امام حسین اغام کې څه مغم جن او مسینان او مو متام نکو کسان دې کنه څه د مخلوق ټول ته پاتره څه د امام حسین څنن مثال نن سبا څه د مثال بعد قسم خبرې کیږي د اهل بیت شون کې اهل بیت د جنري صرف د شیعه مثال د اهل بیت ټول الله پس خبرې کیږي کنه کی یو دقیقه صدیق الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو پس خبرې کیږي کنه کی توهین کیږي سپکاوی کیږي ته به دیغه په خاطر ناروا عمل کوي دا زه وسلتا پښتنه وکړم ته سي دا ځان وهي د حسین علی السلام د خوشاله کولو دی پاره وهي نازغم جانو مثال لکه دا مخاران دي چې مو خپل غم جنې کوم د څه نه مطلب مثال د څه مو مثال مو پلور مړوي زبر مو پلور مړوي آیا پلور مو پلور وفات شوی دی پلور غم کې به زه خواندم ګډېګم بکا زه به جوړم غزای ترازم دا امام حسین علی السلام په وهلو تکانز غم جن ځان وهي زکه کنه او ولی امام حسین علیه السلام نارامه ده چې ته دا کار کوي او کاغه په جنتونو کې په نعمتونو کې ده بشک غا هیڅ قسم د جنت سرداران دي حسن حسین یو څوک چې د جنت سردار وي یو څوک چې په خوشحالي وکي یو څوک زلتانه یو عقلي پښتنه کوم دي زړه سره یو څوک چې په جنت کې وي یو څوک چې الله په نعمتونو کې وي یو څوک چې په خوشحالي وکي وي دغه لپاره غم کول پکار دی او دغه لپاره خوشحالي کول پکار دي خو ټیک د دې خبرې جواب زتونه تا مثال به ځان نه بیا ما پلار وفات شو ما پلار ډېر ښه عمل کړی دی کنه ما پلار ډېر ښکلی عمل کړی دی مثال په سیده لارې هغه وفات شي کنه څه وفات شي هغه ما ته مثال دغه ښه مثال پاته دی کنه چې یاره دی ښه عمل کړی دی ښه عمل والا به خدای سره مثال خامخا جنت ته به کېږي هغه په مثال هغه په غم کې به زه مثال خوشحالي منوم که غم یا د چاسي پلار مرسي د چاسي مور مرسي د چاسي هر څوک مرسي د هغه لپاره درې ورځې غم کول پکار دي درې ورځې لکه امام صادق علیه السلام وایي چې د مړي لپاره درې ورځې ماتم ده چې عزای واخلي فاتحه واخلي لدرې ورځو بعد د مسلمان لپاره غم کول ناروا ده قران راتوي پیغمبر راتوي اهل بیت راتوي اوس که یو څوک په خپل پلار پسې غمجن کېدا خبره نه درته کوم لکه تاسو مو مثال درکې امام حسین خو خپل ځان دی کنه هغه ته مو مثال متانه درکې امام حسین اهل بیت مو ځان دی کنه هغه خبره نشته هغه مو ځان دی هغه باندې مو کسان دي چې ځنه خبره نه پکاره اوس د تا څنګه ځان ده نسیم علي د تا خو دلته خو ته دروغ وایې ته وایې زه اهل بیت منم او خبره یې نه منې
اهل بیت درته وایي دا مه کوه او ته یې ځان بولې تاسې دا عقل کار کوي که نه کوي ونسیم علي دا منل څنګه وي د اهل بیت زه یو مثال غوږ راته ونیسه یو دقیقه دا کشمیش ده دا کشمیش خو به پېژنې ممیز ورته وایسته کشمیش څه شی ورته